په سعودي عرب کې وتا سو خپل د الراجي بلاک اکاونټ څنګه ان بلاک کوي. وطنوالو دا خبره ځان سره یاد وساتئ چې د بلاک قسمونه چې کم دي هغه ډیر زیات دي. که تاسو نه تاسو د الراجي اکاونټ د پاسورډ په وجه باندې بلاک شوی وي نو هغه تاسو بالکل په اسانه باندې ان بلاک کولای شئ. دین علاوه وطنوالو که تاسو نور څه وایلیشن کړئ نو داغه د لپاره به تاسو بانک ته ځئ. بانک والا به تاسو کم د اکاونټ آی ډي چې دا هغه به ریسیټ کړئ نو داغه نه پس تاسو اکاونټ کولاویږي. په نننۍ ویډیو کې درته زه سپیسیفیک خبره کوم چې تاسو کچرته خپل د اکاونټ پاسورډ غلط ورکړی د دریو پیرونه سیوا نو تاسو هغه اکاونټ په اسانه باندې چالو کولای شئ. په دې ویډیو کې درته زه بالکل صفا خبرې زکه کوم چې تاسو زما په خبره باندې پوه شئ. تاسو خپل صرف هغه بلاک اکاونټ کولاواله شئ د کم چې تاسو نه پاسورډ هېري. نور که تاسو داسې څه وایلیشن کړئ نو داغه د لپاره به تاسو بانک ته وزټ کوئ. تاسو نه چې کم ډاکومېنټس غواړي هغه ورته پرووایډ کوئ. داغه نه پس تاسو بانک اکاونټ الراجي په سیستم کې کولاویږي. هغه آنلاین په موبایلو کې بیا نه کولاویږي. نو راځي وطنوالو چې تاسو خپل د الراجي اکاونټ پاسورډ څنګه ریسیټ کوئ په دې ویډیو کې درته زه مکمل طریقه ښیم. که ویډیو تاسو خوښیږي ویډیو سره لایک شیر کړئ. دین علاوه وطنوالو دا پیج سره فالو کړئ. د نور داسې ټیپس اینڈ ټریکس لپاره که تاسو په الراجي کې نور څه مسله هم وي نو تاسو موږ ته په کمنټ کې ویلی شئ. هغه ټاپک مطابق موږ ویډیو جوړول شو نو تاسو ته به ویډیو هم جوړو. دین علاوه وطنوالو موږ په یوټیوب باندې هم کار شروع کړی دی. هغه سره لازم سبسکرایب کړئ. راځي چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کو. کله چې تاسو اکاونټ بلاک کړئ نو تاسو چې کله خپل د اکاونټ د لاګین کولو کوشش کوئ دا ګوره موږ په خپل د اقامې نمبر ورکو په لاګین او کلیک کو نو دوی موږ ته وایي چې تاسو اکاونټ چې کم دی هغه بلاک دی. راځي چې دا اکاونټ به تاسو څنګه کولاوهئ. کله چې تاسو خپل د الراجي اپلیکیشن کولاو کوئ تاسو په دې already have an account نو تاسو په دې باندې کلیک دی ځکه به تاسو خپل د اقامې نمبر ورواچوي او بیا په دې لاندې کارت میتھډ باندې کلیک کړئ. په کارت میتھډ چې تاسو کلیک کوئ بره خپل د کارت نمبر ورواچوي. لاندې خپل د کارت پین ورواچوي. لاندې خپل د اکاونټ نمبر ورواچوي. بیا په دې نیکسټ باندې تاسو کلیک کوئ. دې ځکه به تاسو په دې اولنی المبشر ریټیل چې د تاسو په دغه باندې کلیک کوئ. دلته کې به تاسو سکوي چې خپل د جیمیل اکاونټ به اچوي او خپل یوزر نیم به جوړ کړئ او بیا په دې نیکسټ باندې کلیک کوئ. دې نه پس په تاسو ته او ټي پی راشي. هغه او ټي پی بدلته کې انټر کړئ. دینه پس په چې کوم دی الراجي موږ ته کال کوي د ویریفیکیشن لپاره نو چې کال تاسو ته راشي دا به تاسو یس کوئ. دو چې تاسو ته کومه انسه یاد کی یره چې د ویریفیکیشن لپاره تاسو 1 دباو کوئ 2 دباو کوئ نو تاسو به هغه انسه دباو کوئ. هغه نه پس په تاسو خپل دینه پس په تاسو خپل الراجي چې کوم دی هغه مکمل بند کوي. بیا به دوباره چالو کوئ نو په دې بره ځای کې به تاسو خپل یوزر نیم یا د اقامې نمبر ورواچوي. لاندې چې تاسو کوم نوې پاسورډ کېږدئ نو هغه به ورواچوي او بیا به تاسو په دې لوګین باندې کلیک کړئ. په لوګین چې تاسو کلیک کړئ دا آپشن به تاسو شو کېږي. دا به اوکې کوي. دینه پس پوته لږ انتظار کوئ. ښه لږ شانتي لوډینګ به دا وکړي ځکه چې ویریفیکیشن کوي. صحیح ده نو دا تاسو کتی شئ. دا به ورته الاو کوي. دا تاسو نه لوکیشن غواړي نو چې دا ورته الاو کوي. دا به تاسو په بعد کې وکړئ. کویک لوګین دی دا نو دا تاسو کتی شئ چې دا زما د یو مرګري اکاونټ او د پاسورډ په وجه باندې بلاک شوی و نو هغه په دې طریقه باندې تاسو بالکل په اسانه باندې کولاواله شئ. ډیره مننه. د خپل ځان خیال ساتئ. که نور هم څه یې نو تاسو زموږ نه په کمنټ کې تپوس کولی شئ. د الله په امان.